د اخلاقو په اړه به د انسان په ژوند کې یو ډېر ساده مثال ورکړو. اخلاق د دکان په شان دي او ژبه د انسان قلف دی. که چیرې دغه ژبه خلاصه سي، یعنې قلف خلاص سي، نو بیا به معلومه سي چې په دې دکان کې زر دي او که سکاره. نو کله چې د انسانانو خوله تړلې وي او د بېځایه خبرو څخه یې منع کړې وي، بېځایه خبرې ونه کړي، د دې انسان حیثیت به هم تر هر چا لوړ وي. په ټولنه کې به د یو باعزت او باوقاره شخصیت په صفت ژوند کوي. او که دا انسان خدای ناخواسته خپله ژبه له ناوړو خبرو او نورو ناویلو خبرو څخه ونه ساتي، دا انسان به په ټولنه کې منفور او یو کمزوري انسان په صفت باندې ژوند کوي. نو خدای تعالی جل جلاله دې د نیکو اخلاقو توفیق موږ ته راکړي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دې نړۍ ته د اخلاقو دپاره راستول سوی یم تر څو تر تاسې پورې اخلاق در ورسوم. نو راځئ چې خپلو ټولو اعمالو او کردارونو ته متوجه واوسو.